السلام علیکم ملګرو کوشش کوئ د ویډیو سره پوره ګورئ دا د بېنظیره هغه ګڼکپان دي کوم چې به تا ته یو په بله طریقه باندې مسج کړي چې یاره ستا 75-76 روپۍ چې کوم دی راوتي دي او د زونګ یا جیز نمبر وغیره دغه نه به چې کوم دی تا ته میسج وکړي نو بیا زیاتره زموږ چې کوم کسان وي پښتانه به خاص کر واخلو یاره هغې دغه لالچ واخلي او هغې دوی ته دا لیکلي به دې مسج کړي چې یاره آپ مطلب پلاني نمبر پر لکه مطلب تا ته به د یو نمبر نه میسج وکړي خو لاندې به لیکلي چې یاره په دې بل نمبر باندې ته وټساپ وکړه یا میسج وکړه یا کال وکړه کله چې زموږ پښتانه ته میسج وکړي کال وکړي کوشش به کوي چې دا ویډیو سره پوره وګورئ او ډېره شیر کړئ چې یاره د دې ګڼکپانو نه چې کوم دی پلس انشاءالله دا به د دغه ګڼکپانو زما خیال څه بله څه نوي لار کوي بیا ونه هغې باندې ستاسو سره ویډیو شیر کوو نو یو بول نیوز والا ګڼکپان دي کوم چې وایي 10 لک روپۍ یو کروله ده بیا ورپسې بل یاره ته خپل د بینک اکاونټ وایي هغې باندې موږ ویډیو کړي ده نور داسې د بېنظیر د کوم چې تا ته انعام راختی دی هغې کوم مختلف قسمه اوس دا چې کوم دی تا ته به میسج وکړي چې یاره ستا 76-75 هزار روپۍ راختي دي او ته به د لاندیني نمبر ټلیفون یا میسج وکړه وغیره کله چې ته میسج وکړې یا مثال په طور ټلیفون وکړې نو د ټول نه غټ غله او غټ ګڼکپ چې کوم دی هغه دا بل نمبر چې کوم دوی ورکړی دوی کوم غټ غلي دا د هغه نمبر دی کله چې ورته ته ټلیفون وکړې تا ته به وایي چې یاره ستا 76 هزار روپۍ راختي دي خو په دې کې یو 6.5 او 15 زره روپۍ یا 10 زره روپۍ په دې کې ټیکس دی نو دغه موږ ته راولېږه تا ته موږ یو د اکاونټ نمبر وایو او وایي ته د چا د مخې غږ مه کوه نو زموږ پښتانه اکثر دا وایي بس راشه هلکه دا خو مطلب دا دی 75 هزار روپۍ دي او 1000 روپۍ دا ورته میلاو شي 10 زره ته ورسینډ کړه کله چې 10 زره روپۍ ولېږې تا به سیم نمبر باندې کې مار څه ختم خبره ختم نو مغه 75 هزار روپۍ لاړې هم ستا الټه 10 روپۍ لاړې نو د ویډیو مقصد مې دا دی چې یاره داسې میسجونه چې کله هم درته راځي نو دغه ډیلیټ کوئ ټلیفون هېڅ ورته مه کوئ او که چېرته تاسو ته څوک ټلیفون وکړي چې یاره یا خپل د ستا وټساپ نمبر ته یو کوډ درغی یا ستا نمبر ته یو کوډ درغی لاول هغه کوډ ګورئ دغه باندې چې یاره مطلب په دې کې لیکلي څه دي لکه بعضې داسې وشي تاسو له پته ده چې کله تاسو خپل وټساپ کولاوئ نو په هغې کې یو کوډ تاسو نه غواړي نو دا د هغې طرف نه دوی دا غلطې نمبرې وي چې چاته نمبر ته یو کوډ لاړ شي او ډایرکټ ورته دوی په له پاسه ټلیفون وکړي و یاره موږ ته دا پلانکې کوډ ووایه تا ته به دومره راشن میلاو شي نو په دغه کې هم پښتانه دوکه کړي دلته به ستا وټساپ بند شي هلته ستا وټساپ ستا په نمبر باندې وټساپ د هغوی سره کولی شو نو هغوی که هر چاته بیا دمکیانې ورکوي که څه مرګونه پرې کېږي هر څه پرې کېږي ذمهوار به یې ته ځکه نمبر ستا دی نو یو دغه احتیاط کوي بل دغه احتیاط چې یاره تاسو ته د ناشنا نمبر نه هر نمبر نه ټلیفون نه راغی تاسو ته یا څه اکاونټ نمبر یې درنه غوښتو یا داسې بل څه یا د ایزي پیسې په حوالې سره یا وایي چې یاره موږ ته دا کوډ وایي یا دا داسې هېڅ قسمه دغه چې کوم دی جواب هغوی له مه ورکوئ زه یم چې یاره کنځل ورته کوئ نو دغه دې ښه خبره ده بله یو خبره دا ستاسو سره زه شیر کوم ملګرو چې یاره څنګه ما ووایي د 76 هزار روپیو د میسج دا ډېره زیاته مشهوره ده نن سبا او دنیا خلک چې کوم دی په دې باندې دوکه کړو نو داسې هېڅ قسمه انعام نشي تاسو ما ته دا وایي چې یاره د بېنظیر د طرف نه 15 هزار روپۍ د کوم ځای نه رالي او تاله څنګه درکوي ځه بله دا خبره ده چې یاره که چېرته تاسو ته ووایي چې یاره انعام راختی دی موږ له روپۍ راولېږه نو ورته وایه زما د 100 روپو نه کټ کړه او دا نورې ماله راولېږه دغه شان خبره ورته کوي چېرته مو روپۍ ونه لېږئ او ښه خبره ده چې دغه داسې میسج راځي داسې ټلیفون سره راځي نو چې کنځل ورته کوي نه دغه به ښه خبرې نو ملګرو دا ویډیو پیغام د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ چې یاره کوم ملګري لا مطلب د دې نه وي خبر چې یاره هغوی مطلب دغه وشي د دې خبرې سره چېرته دوکه نه شي داسې نه چې بیا پریشان وي بیا خفه وي ځکه چې یاره ستا نه 10 زره 15 زره روپۍ په یو ګزار باندې هغوی واخلي بیا در پسې نمبر هم بند کړي نو دلته بیا ستومان وي بله یو ضروري خبره چې یاره داسې همیشه څه قدم اخلئ نو په مشوره باندې د خپلو ملګرو سره خپل مور پلار سره خپلې فیملۍ سره یاره ما ته داسې میسج راغلی دی ما ته داسې ټلیفون کېږي ما ته دا چل کېږي ما ته دا کېږي نو مشوره کې خیر وي نو ملګرو ویډیو ډېره مخکې شیر کړئ والسلام